السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په سٹارټ کې ایچ ډی آر بلیک کلر ویډیو کتا کتا سم په کیپ کټ اپلیکیشن کې خپل ویډیو داسې ایچ ډی آر بلیک کلر افیکټ ورکوي نو ملګرو په دې ویډیو کې په طریقه خیم چې داسې ایچ ډی آر بلیک افیکټ تاسو خپل ویډیو ته څنګه ورکوي. خو ملګرو تاسو به ځکه ورکوي په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن ته راشي او کلیک په پیوالي. دلته بیا د نیو پروجیکټ اپشن دی، په دې باندې کلیک والي. د دې ځګنه تاسو هغه ویډیو راوالي کوم ویډیو ته تاسو بلیک افیکټ ورکول غواړئ. فدلته کې موږ دا ویډیو رالو په دې باندې موږ کلیک واغستو. ټیک شو. بیا لاندې کې دا اډ اپشن دی، په دې باندې کلیک والي. دا وګورئ زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره ټایم لاین ته رااله دي چې کوم دی بالکل افیکټ نه دی اپلای، دا نارمل ویډیو ده. دې ته چې کوم دی موږ بلیک افیکټ ورکاو خان تاسو به کارو کوي. لاندې کې تاسو دا اپشن ښکاري دي چې کوم دی تاسو رائټ سایډ ته راشي دا رنګ سکرول به کوي او دلته کې دا اپشن دی ایڈجسټ، په دې باندې کلیک والي. دا بیا داسې رائټ سایډ ته سکرول کوي، دا اپشن به داسې تاسو راولي. ټیک شو. دا ګراف اپشن به تاسو وګورئ، په ګراف باندې کلیک والي. که تاسو سره دا رنګ سلور کلر راوړي. ټیک شو. دا سلور کلر دی. تاسو ولته چې کوم دی په بلو باندې کلیک والي او دا ګراف چې کوم تاسو دې ځګن داسې ونیسئ، دا سره داسې بره به یو سي دا رنګ بره داسې ګډي ګټ لوي راوړي او دا د ګراف دا سر چې کوم دی دا تاسو داسې لاندې راوړي دا رنګ. ټیک شو. دا رنګ ها ای بلو دا کار چې په گرین باندې کلیک والي. دا گرین هم تاسو د قرنګي ویسي څنګه چې دا بلو وی ورو د قصې چې کوم دام ویسي دا سر به بر طرف یو سي او دا چې کوم دین د سیلاندې راوړي دا رنګ. ټیک شو. دا سلورونه اپشن سره چې کوم تاسو دغه طریقو کې به ریډ باندې بیا کلیک والي. دا چې کوم تاسو دغه رنګي ویسي دا سر به بر ویسي دا به ښکته راوړي مکمل. بیا په دې وایټ باندې کلیک والي. اخرنی اپشن پاتې شو وایټ، دا دغه رنګي تاسو چې کوم دی ویسي. دا سلورونه اپشن چې کوم تاسو دغه یو طریقو چې کوم دی سیټینګ تاسو برابر کړئ. ټیک شو. دا وګورئ زموږ د ویډیو چې کوم دا رنګ رااله. بیا به کارو کې دا ټیک نشان دی، دین به کلیک والي. اگه نه پس بیا چې کوم دی یو پیر بیک راشي، بیا هم بیک راشي. بیک رااله به دا یو اپشن دی افیکټ، په دې افیکټ باندې کلیک والي. دلته په دې ویډیو افیکټ باندې کلیک والي. دلته بیا دا بیسیک اپشن دی، په دې کې تاسو وګورئ دا بیسیک اپشن او کې وګورئ کلیک په والي او دې ځګنه تاسو چې کوم دا بلر افیکټ په تاسو راوالي. دا بلر لیکي، دا بلر افیکټ دی، په کلیک والي. دلته چې کوم تاسو ټیک نشان کلیک کړئ. ټیک نشان هم کې کلیک کو دا افیکټ په دې کې تاسو لاندې چې کوم دی اډ شي. ټیک شو. د ډیوریشن بالکل تاسو د خپل ویډیو سره دې ځګن چې کوم دی برابر کړئ. دې ځګن به سلیکټ کوونی سي او بالکل د ویډیو سره چې کوم تاسو برابر کړئ دا رنګي. څنګه چې تاسو د ویډیو دا خو به تاسو برابر کړئ دا رنګي. ټیک شو. زموږ د ویډیو چې کوم دی زه پوری دی. ټیک شو. برابر هم کو اگه نه پس به سي کارو کوي. خدمت سیټینګ خو چې کوم دی زنګ وشو اگه نه پس تاسو خپل ویډیو سیو کړئ. بر سر باندې تیر نشان دی کلیک والي. تاسو به خپل ویډیو سیو کړئ. چې سیو هم کړئ دا غنه پس تاسو نور طریقه خیم تاسو به نور څنګه طریقه کوي. زموږ د ویډیو سیو کیږي روانه ده. خاص ویډیو نو سیو کړئ. بر به سر باندې ډن اپشن دی، نه کلیک والي. تاسو سره چې کوم تاسو د ویډیو په ګیلری کې سیو شي. بیا به دوباره یې کارو کې خپل موبایل کې کیپ کټ ته راشئ، د نیو پروجیکټ باندې کلیک والي. تاسو به اول د کارو کوي کوم نارمل ویډیو چې اوله وا کوم کې چې افیکټ نو ور کړی اکه ویډیو به تاسو راوړی دا نارمل ویډیو د موږ راوغسته. ټیک شو. لاندې اډ اپشن دی، دنه کلیک والي. دا وګورئ څنګه نارمل ویډیو چې کوم د موږ سره رال سکرین ته. ټیک شو. تاسو بیا ډایرکټ د کارو کې دا اورلې اپشن دی لاندې دنه کلیک والي. دلته پر اډ اورلې باندې کلیک والي. ته دې ځګنه تاسو هغه ویډیو راوالي کوم چې موږ سیو کړو. وسو دا ویډیو وس موږ سیو کړو بلګرو داري. ټیک شو. دې ما کلیک واغستو. لاندې به اډ اپشن کلیک کو. ته چې کوم دلته کې موږ سره د ډوپلیکیټ رالو سره په لیر کې دا موږ سره رااله. ټیک شو. بیا به کارو کوي په سکرین باندې تاسو ډبل فینګر ولګوي. ادیت باند دغه چې کوم دی تاسو بالکل سیم ټو سیم داسې برابر کړئ دی بل ویډیو سره دا رنګي. کله به سپینه پټ رااله کنه تاسو پته ولګي چې زموږ د ویډیو بالکل سیم ټو سیم برابر شو. دا رنګي به تاسو برابر کړئ. ټیک شو. برابر کړئ به پرې دی. اگه نه پس به کارو لاندې کې دا اپشن دی سپلیس، په دې باندې کلیک والي. پس پلیس باندې کلیک واغستو. په دې اپشن کې د سیده رنګ به تاسو سکرول کړئ رائټ سایډ ته او دلته تاسو یو اپشن خیمه دا برن دا اپشن دی، په کلیک والي. برن په دې باندې کلیک والي. تاسو ویډیو چې کوم دا رنګ راشي. بیا دا پټ تاسو داسې معمولی شانته کې راکمه کوي دي زګینه تاسو سره سوي تاسو به راولي تقریبا 85 ته تاسو راولي. 86 87 دا رنګ تاسو راولي. که 85 ته راولي دا رنګ تاسو برابر کې خپل ویډیو مطابق دا رنګ برابر کړئ. ټیک شو. زموږ دا ویډیو په حال چې کوم دا رنګ را لاندې بل ټیک نشان بیا کلیک کړئ. خا بیا به کارو کې دلته دا کم افیکټ چې تاسو راغسته دا ویډیو په لیر کې دنه کلیک والي. دلته په دې اډ اورلې باندې کلیک والي. خاطر سره تاسو ګیلری راوړئ. تاسو دلته چې کوم نه پر فوټو باندې کلیک کړئ او تاسو ځان سره ګوګل نه یو وایټ کلر کې یو بیک گراوند ډاونلوډ کړئ، مکمل وایټ کلر چې کلیک په والي دا ډاونلوډ کړئ. ټیک شو. اگین پس چې کوم نه په اډ باندې کلیک والي. دا تاسو دا رنګ چې کوم فل سکرین کې ډبل فینګر سره دا رنګ فل سکرین دی کوي. فل سکرین هم کو
بیا به کار وکړئ. دلته لاندې د سپلیټ آپشن دی، بیا به کلیک والئ او دلته چې کوم په اوورلې باندې کلیک والئ. دا وګورئ تاسو دا ویډیو چې کوم دا رنګ راشي. ټیک شو. بیا که تاسو دې ځګین د پټ تاسو کموي دا رنګ څنګه تاسو د بلیک افیکټ په تاسو یې واکوي تاسو دا رنګ را کم کوي، دا رنګ را پټه را کم کوي او کنه تاسو به یې واکول غواړئ تاسو پول به تاسو ورسوي. خو څنګه دا ویډیو چې کوم دا رنګ تقریبا برابر راځي. ټیک شو. بیا بل لاندې چې کوم دا ټیک نشان کلیک کړئ، بس څنګه دا ویډیو چې کوم تقریبا تیار شو. خو بیا به کار وکړئ. دا کم وایډ بیک گراوند تاسو راغستې دي نه به کلیک والئ اور دې ډیوریشن تاسو بالکل چې کوم د خپل ویډیو سره داسې برابر کړئ. دا رنګ ویډیو د اخر سره ته داسې بوزئ، ډیوریشن بول داسې برابر کړئ. څونه چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ اخونه به چې کوم تاسو د ډیوریشن ول تاسو خپل ویډیو مطابق برابر کړئ. زموږ دا ویډیو چې کوم تیار شو تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ. خو زموږ دا ویډیو چې کوم دا رنګ رااله دا وګورئ ملګرو. زموږ دا ویډیو چې کوم دا رنګ رااله. که ویډیو خو خوښین ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي.